د رڼاګانو ښار کراچۍ کې موجود یم. د کراچۍ کې یو ځای دی لالوکیت ورته ویل کیږي. په لالوکیت کې یو سینما ده وینس سینما. دا وینس سینمې سره په یو زمانه کې داسې خبر منسلک وو، داسې یو مسله وله چې هغه مسله د هغې زمانې په اخباراتو کې شایع سوې وله چې د کراچۍ ټول ښاروال په خبر باندې خبر و. قدرمنو کتونکو، عظیم خان یم له وطن سره د وینس سینمې حال احوال له تاسو سره شیر کوم. وینس سینما د کراچۍ په لالوکیت نمبر 3 کې قایمه ده. ډیره زړه سینما ده چې د دې بلډینګ ډیر پایداره بلډینګ جوړ شوی دی. په دې کې چې کومې سیړۍ دي هغه سیړۍ بالکل داسې ښکاره کیږي چې دا په نږدې وخت کې بیرته دوباره ریپیر شوې ده. وینس سینما کې اردو او پنجابي فلمان چلیږي. د کراچۍ په ښار کې بیخي ډېرې سینمې دي چې په هغو سینمو کې د پښتو سینمې هم شته، د اردو او د پنجابي سینمې هم شته. لیکن د ښار په مختلفو سینمو کې کتونکي دغو سینمو ته په ډېر کم تعداد باندې ځي. د دې مین وجه دا ده چې یو خو آلات صحیح نه دي، بل دا خلک وایي چې انټرنیټ راغی، موبایل راغی، نو د موبایل په وجه باندې سینمو ته خلک ډیر کم راځي. نو وینس سینما ته هم کتونکي بیخي ډیر کم راځي. داسې ښکاره کیږي چې دا سینما هم د تباهي شکار ده. د دې سینمې مالکان په دې چکر کې دي چې دا سینما خرڅه کړي. له وینس سینمې مخامخ پخوا یو بله سینما وه چې د هغې سینمې نوم و فردوس سینما. هغه فردوس سینما ختمه شوه. پر هغه ځای باندې اوس یو ډېره غټه پلازا جوړه سوله چې د فردوس پلازا په نوم باندې مشهوره ده. وینس سینما هم داسې سینما ده په دې کې چې کوم ملازمین او سټاف دی د دغو دلته د ملازمتو 20 کاله 25 کاله شوي دي. ګرانو کتونکو، اوس هم په دغه کې یو پنجابي فلم لګېدلی دی، اچھا گجر. اچھا گجر کې د پنجابي او اردو مایناز اداکاران لکه شان، لکه شفقت چیما، سایما او د پښتو یو اداکار جهانگیر خان هم په دغه فلم کې کار کړی دی. قدرمنو کتونکو، د ویډیو په سر کې ما یو خبر له تاسو سره شیر کړي. هغه خبر داسې دی، په هغه زمانه کې و دې سینما ته اور ولګېدی او ډیره خراب سوله، ډیره وسوځېدله. لیکن د دې مالکان چې کوم وو هغه زمانه کې راپورته سو پر دې باندې 3 لک روپۍ مزید ولګولې د دغې سینمې ریپیرینګ یې وکړی. زه کوشش کوم چې د دې سینمې
لزموار انسانانو سره خبرې اترې وکم لاغو زاخه د دغه سینمې مزید حال واخم چې دا سینما اوس څنګه ده. السلام علیکم سر. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकबर है. सिनेमे में आप क्या हुए? पहले मैं बुकिंग कर रहा था, अभी असिस्टेंट मैनेजर हूँ. असिस्टेंट मैनेजर हो. अच्छा सर जी, सबसे पहले ये बताया जाए कि इस सिनेमा को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? ये पहला जो सिनेमा था मिज़राब नाम पे था, उसके बाद इस पर आग लग गई थी. आग लगने के बाद फिर सेठों ने ख़रीद लिया था. अब इसका नाम जो चेंज करके वीनस सिनेमा रखा. आग कब लगा? ये लगा था मेरे ख्याल से 85 में लगा था. अच्छा 85 में, 1985 में इसको आग लगा था. अच्छा सर जी, इसमें देखने वाले आते हैं? बहुत कम आते, पहले से बहुत कम आ गया है. बिल्कुल एकदम समझ लो ना आने के बराबर है. बिल्कुल. वजह क्या है इसका? वजह ये है कि एक तो केबल आ गया है, एक तो लोगों के हाथ में मोबाइल है, और बाकी फिल्में नहीं आने की वजह से भी हो रहा है. आपका यहाँ पे कितना अरसा हो चुका है? यहाँ पे मुझे 32 साल हो गए हैं. 20 साल पहले यहाँ पे लोग देखने के लिए आते थे? बिल्कुल आते थे. जितना पब्लिक बाहर होती थी इतना सिनेमा के अंदर होती थी. अच्छा, इस फील्ड को ऊपर लाने के लिए क्या करना चाहिए? इसको लाने के लिए कम से कम नई फिल्में होना चाहिए. मतलब हर हफ्ता एक फिल्म लगना चाहिए. उसके बाद जाइए ये फिल्म में जो उठेगा ये फिर. मेहरबानी सर, अकबर भाई ने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया. थैंक्स अकबर भाई. قدرمنو کتونکو دا و د کراچۍ وینس سینما چې په لیاقت آباد نمبر 3 کې جوړه ده. تر بل خوندور پروګرام پورې لتاسو اجازه خو د خدای په امان.